چې په حالت د حیض کې د زنانه سره کوروالی کول په دغه خاص اندام کې دا کار حرام دی. د دې دلایل او چا چې دا کار وکړو د هغې کفاره. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي دا رسول الله فرمایلی دی من اتا حائزا، کوم سړی چې د حیض په ورځو کې د خپلې ښځې سره نږدېکت وکړو او امرأة فی دبرها، او یا په هر یو حالات کې کو د ښځې حیض وي او که نه وي، په شا طرف کې له نږدېکت وکړو او کوروالی وکړو، او کاهنا یا سړی ترویتي له لاړې هغه څوک چې د غیب خبرې بیانوي، نو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، دې کفر وکړو په هغه دین باندې چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو خبرو یو حکم بیان کړو چې فقد کفره، یعنې دا کارونه چې چا وکړو نو دا کافر شو. خو لیکن دا په بعضو کې دی، یعنې د هغه سړي خواله چې څوک ورغلی چې هغه کاهن دی، د غیب خبرونه خلکو ته بیانوي، ته ورغلی د هغې په خبره دې تصدیق وکړو، دې باندې سړی کافر شو. هر چې د حیض حالت دی، د حیض په حالت کې چا د خپلې ښځې سره جما وکړه یا د شا طرف د ښځې چې دغه استعمال کو جما یې ورسره وکړله، نو که چېرته دا کار یې حلال ګڼو، دا کار یې حلال ګڼو، نو دا سړی کافر دی. ځکه دا د الله رب العالمین بې عزتي کول دي چې الله رب العالمین د یو کار نه منع کړی دی او ته هغه کار کوې، د الله په مقابله کې ودرېدل دي. الله ورته حرام ویلی دی، ته ورته حلال وی، او که دا کار دی حلال نه ګڼو خو لیکن بس ګناه ده دنه وشوله، نو بیا د اهل سنت په نظر باندې دا کافر نه دی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حیض په حالات کې د جما کولو سره کفاره ذکر کړی دی چې سړی به د دې کفاره ورکوي. که دا کافر وي او دا کار د کفر وي، نو بیا کفارې ته ضرورت نه. البته خوارج شیعګان ورته کافر وي، خو لیکن دا کار صحیح نه دی، کافر نه دی خو لیکن ګناهګار دی او دا غټه ګناه ده. او دلته چې دې حدیث کې د کفر ویلی شوی ده، نه دا کفر دونه کفر دی، دا هغه کفر نه دی چې سړی په د ایمان نه بلکل وځي، بلکې دا ګناه کبیره ده. د ګناه کبیره باندې د کفر اطلاق کېږي، لیکن دا داسې کفر چې سړی په د ایمان نه وځي. هسې د کافرانو سره مشابهت راځي، د کافرانو د عمل سره. نو باید چې د حالت د جما کې په حالت د حیض کې باید چې هغه زنانه د خپلې ښځې نه ځان وساتي، ځکه دا لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده، باید چې د دې نه سړی ځان وساتي. اوس که چا دا کار وکړو نو د دې چې د هغه اضرار او ضررونه چې د هغه کم دي، یعنې څوک چې هغه په حالت د حیض کې خپلې ښځې ته نږدېکت وکړي د دې ډېر زیات ضررونه دي. هر چې د دې کفاره ده، نه کفاره به بیا بل درس کې ذکر کړو. شریعت چې کوم کار حرام کړی وي په هغې کې ډېر ضررونه او مصیبتونه وي، کله به انسان ته معلومیږي او کله به نه، مګر مسلمان به د هغې د حرمت عقیده لري چې یو شی الله حرام کړی، نو مسلمان به هغې ته حرام وي. قرآن کې الله فرمایي قل هو اذن، دا د حیض وینه ګندګي د اذن. اذن کې اشاره ده چې په دې شي کې ډېر زیات ضررونه او تکلیفونه دي، چې څوک هغه په حالت د حیض کې خپلې ښځې ته نږدېکت کوي، په دې کې ډېر زیات ضررونه او تکلیفونه دي. دکتور طبیب محمد ابن علی هغه فرمایي وی په حالت د حیض کې چې نارینه د خپل عورت د زنانه په عورت کې داخلي، نو د نارینه بدن ته هغه میکروبات داخليږي چې د عورت او د اندام د عضو تناسل د هغې مقاومت نشي کولی. د دې د وجې نه ډېر مرضونه داخلي، معنا په داسې حالت کې د خپل عورت د زنانه په عورت کې داخلول ډېر زیات میکروبونه بدن ته راکش کوي. زنانه هم تکلیف ورکوي، نارینه هم. یو مرض دا یو تکلیف یې دا پیدا کوي، هغه دا چې د رحم په لارو کې التهابات سوزش پیدا کوي، نو دې وجې نه په ښځه کې شڼوالی راشي، ښځه په دې وجې باندې شنډه کېږي او یا به ښځه نیمګړی بچی راوړي، بچي به یې نیمګړي وي. دویم
کله د سړي د میتیازو په لاره کې داسې ګرمایش پیدا کړي چې د هغې د وجې نه مثانې او ګردې ته نقصان ورسي، بیا د میتیازو ترتیب خراب شي، میتیز یې سوځي او داسې نه وچېږي، میتیز به یې همداسې روانې وي، قطره بیماري ورته پیدا شي چې اوداسې نه وچېږي، بس میتیز یې همداسې روانې وي، سوزش بیماري ورته پیدا کېږي، مثانه باندې تکلیف راځي. دریم، د ښځې جنسي رغبت کموي، یعنی کله چې په حالت د حیض کې د زنانه سره جما وشل او کوروالی نه، د دین وروسته بیا ښځې بیا د دې کوروالی هغه مینه او محبت کمیږي، بیا د زنانه دا رغبت نه کېږي چې هغه خپل خاوند نه مطالبه وکړي خپل خاوند سره کوروالی وکړي، معنی د دې کوروالی او د جما مینه هغه په زنانه کې کمی. څلورم، نیمسرې بیماري په دې سره پیدا کېږي، نیمسرې دا په دې سره پیدا کېږي، معنی په نیم سر باندې درد. پنځم، په ښځه کې غم او پریشانی او تنګ والی پیدا کېږي، معنی ښځه به خفه او پریشانه به او طبیعت به تنګي چې بیا مزاج خراب یا بس د خاوند سره هغه کور به خرابېږي. دې کې ډېر زیات مرضونه دي چې الله منع کړی ده، نه خامخا به ورپکې بې شماره مرضونه او بې شماره تکلیفونه ورپکې باید چې د دې نه نارینه او زنانه دواړه ځان وساتي چې هغه په حالت د حیض کې کوروالی ونه کړي. وبالله تعالی توفیق.